د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. مولوي یعقوبی موږ رسمیت غواړو، علما د حل لارې په ګوته کړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر له علماو غوښتي چې دوی ته یې ستونزې په ګوته کړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب پرون د لوی جرګې په تالار کې د علماو غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی د نظام ستونزې را برسېره کړي او دوی ته یې په اړه مشورې ورکړي. د په خبره له علماو غوښتنه کوي چې د ځینو ستونزو په اړه دوی ته فتواوې ورکړي، خو دا ستونزې یې نه دي په ډاګه کړې. هغه همداراز ویلي چې نږدې یو کال کېږي چې نوی حکومت ته جوړ شوی، خو تر اوسه هیڅ لوري په رسمیت نه دی پېژندلی. له همدې امله یې له علماو غوښتي چې دوی ته مشورې ورکړي. هغه ټینګار کړی چې افغانان باید د اوسنی نظام له لاسه ورنه کړي او په خبره یې دلته باید د جګړې اور د تل لپاره مړ شي. اوانصري وایي څوک چې د نظام پر ضد درېږي باید ساری غوڅ شي. د افغانستان اسلامي امارت له لوري په کابل کې د علماو او قومي مخورو رابلل شوې غونډې ته د هرات ولایت څخه راغلي مشهور دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري ویلي چې د علماو غونډه ته د داسې فتوا ورکړي څوک چې د اوسني نظام پر وړاندې درېږي باید سر یې له تنې جلا شي او له منځه یې وړل شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې واک ته د اسلامي امارت تر رسېدو وروسته امنیت تامین دی او اوس خلک د شپې او ورځې کولی شي د هېواد هر کونج ته په ډاډه زړه سفر وکړي. مولوي انصاري دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د اوسني امنیت ساری په ټوله نړۍ کې نه لیدل کېږي او اوس مهال پکار ده چې ټول په ګډه د نظام د بقا لپاره کار وکړي. قدرمنو دوستانو، له ملتیا مننه.